باب صدقۃ الغنم باب د په بیان د زکات د ګړو کې لیس و نشتر فی اقل فکمو کې من 40 شاتن د سلويخت ګړو نه چې کمی وینو پاغي کې نشته د صدقۃ الزکات یو کم سلويخ دی دیرش دی او چې د سلويخت نه کمی وی نو کال پتیرم شي او صحرا کې سری او زکات پنيشته فیضا کان 40 شاتن او کله چې شي سلیخ غړي صائمتن سریدن کې دانه چې په موګي او پاخور ولا واخور کوي بیا پکې زکات ني وحال او تیر شي عليه الحول پاغيبان کال ففيها شاتن نو پاغي کې یو غډ وای او شات ک غډ ور کوي او غډ ور کوي برابر دی په ففيها شاتن نو پاغي کې یو غډ وای او دا یو غډ بیاي الی 120 تر شپږ شلو پورې پکې یو غډ دی فاذا زادت واحدتن او کله چې زیات شي یو پشپغ شلو ففيها شاتان نو پدې کې بدو غډان وی الی 200 تر 200 پورې ودې کې شرعن دو غډا کله غډي سلويخ تلورس یو کال پتیر شي نو پاغي کې یو غډ بور کوي او تر شپغ شلو پورې د غډو زکات داسې دي چې یو غډ په پکې پکال کې ور کوي او کله چې د شپږو شلو د پاسه یوم سیوا شي نو بیا به پکې دو غډان وي او دا د دوو غډانو مقدار بوي الی 200 تر 200 پورې 200 پورې چې غډي وي او کال پتیریږي او دا غي گزاره په سران وي په صحرا کې نو پاغه کې دو غډي زکات ته غډان ور کوي یا غډي ور کوي فاذا زادت واحدتن کله چې زیات شي واد 200 د پاسا ففيها 3 شیاه نو پدې کې درې غډي زکات وای چې کال پتیر شي الی 300 تر 300 پورې دا سه حکم دی و99 یعنی د یو کم سلور 100 پورې دا سه حکم دی یو کم سلور 100 پورې دا سه حکم دی فاذا بلغت کله چورسی کی غډي 400 سلور 100 او کال پتیر شو ففيها 4 شیاه نو پدې کې سلور غډي وای ثم فی کل 100 او بیا د سلور 100 نفس بدان دازای چې په هر سلو کې شاتن هر سلو ګډانو کې به یو غډوي وزوانو او بیزی والمعز سواء وزوانو غډي والمعز او بیزی سواء په حکم د زکات کې برابر دي زوان ویل کېږي ستا د غډو تا او معز ویل کېږي بیزو ته نو د ګړو د بیزو یو شانته حکم